بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، د نوي کال په باره کې دوه خبرې کول غواړم. اوله دا چې نن کله ما مسنجر خلاص کړ نو ډیرو ملګرو ماته د نوي کال په مناسبت مبارکیانې رالیږلې وې. بعضو بیا یو څه دعاګانې رالیږلې وې چې دا د نوي کال دعاګانې دي. نو محترمو، دا کمې مبارکیانې چې دي یا دا کمې دعاګانې چې نشریږي په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې، یا کم هغه اعمال چې هغه د هغو نسبت شریعت ته کیږي او دین ته کیږي د نوي کال په مناسبت باندې، دا ټول په شریعت کې اصل نه لري او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه د صحابو نه د تابعین او تبع تابعین نه د نوي کال په باره کې کوم اعمال خاص اعمال ثابت دي. د دې وجه نه مسلمان دپاره دا پکار دی چې د دې شیونو نه باید ځان وساتي. دویمه خبره مې دا کول چې دا کم کال چې نوی شو 2018 لاړ او 2019 شروع شو نن، دا کال چې دی دا په اصل کې د مسلمانانو کال نه دی، ځکه د مسلمانانو کال چې دی هغه د محرم د میاشتې د اول تاریخ نه شروع کیږي چې هغه ته اسلامي هجري کال ویل کیږي. خو هر یو کال کوي، که عیسوي کالي، که هجري کالي، اسلامي کالي، د دې په بدلیدو سره مسلمان باید یو څو خبرو ته سوچ او فکر وکړي. د هغو خبرو نه یوه خبره دا ده چې دا کال چې کله نوی شي او ته ژوندی، دا الله رب العالمین تا ته یو ډیر عظیم او غټ فرصت په لاس درکړي، ځکه تیر کال به ډیر خلک ژوندي وو په 2019 کې او په 2018 کې هغوی د دنیا نه لاړ. دغسې چې په دې کال کې په دې 2018 کې چې کم خلک ژوندي وه نو هغوی به ډیر خلک به په 2019 کې لاړ شي او کیدای شي چې ما او تا هم د هغو خلکو نه یو چې دا کال مو په دنیا کې آخري کال. نو باید د دې فرصت نه موږ استفاده وکړو. استفاده په دې معنا چې ته باید تیر کال ته وګورې چې په تیر کال کې تا کم اعمال کړي، په هغو ټول باندې نظر ثاني وکړې. که چیرته دې ښه اعمال کړي هغو ته باید استمرار ورکړي، که چیرته دې بد اعمال کړي د هغو نه باید توبه وباسې، او که چیرته دې وخت ضایع کړی، لکه نن سبا د ډیرو مسلمانانو دا یو مرض دی چې ډیر خلک وخت ضایع کوي، نو باید ته د ځان لپاره هدف وټاکې چې زه به وخت نه ضایع کوم. باید د ځان لپاره هدف وټاکې چې په آینده کال کې به زه دومره کتابونه مطالعه کوم او دومره متون به حفظ کوم. باید د ځان لپاره هدف وټاکې چې په آینده کال کې به زه خپل ځان په اسلامي دین باندې پویه کوم، او باید د ځان لپاره هدف وټاکې چې زه به خپل بچي، خپل اولاد، خپل خپلوان، خپل مجتمع دا به په دین باندې پویه کوم او هغوی به دین ته رانږدې کوم. باید د ځان لپاره هدف وټاکې چې زه به د مجتمع، د معاشرې، د قوم او د ملک لپاره یو خدمت کوم. باید د ځان لپاره هدف وټاکې چې زه به روزانه یا په میاشت کې یا په 2 میاشتو کې قرآن کریم ختموم او روزانه به د قرآن کریم تلاوت کوم. باید د ځان لپاره هدف وټاکې چې زه به د دې دین لپاره یو داسې خدمت کوم چې هغه د مرګ نه وروسته زما په کار راشي، په قبر کې زما په کار راشي، په آخرت کې زما په کار راشي. دا هدفونه چې کله ته د اوس نه وټاکې او په هغه باندې بیا کار شروع کې، نو الله رب العالمین توفیق هم درکوي او ته بیا د نیکبختۍ طرف ته روانېږي. خو که چیرته ته هدف ونه لرې په خپل زندګۍ کې او دا را روان کال دې هم داسې تیر شي لکه تیر کال چې تیر شوی دی، نو یقینا چې دا زندګي د انسان نه تیریږي او په دې زندګۍ پسې ډېر خلک اوس ارمانونه کوي خو دا نه ورسېږي، او ته به هم یو وخت داسې په دې زندګۍ پسې ارمانونه وکړې خو نه به در رسېږي. نو باید د ځان لپاره اهداف وټاکې، د ځان لپاره مقاصد وټاکې. یوازې په مبارکیانو باندې زما ورونو هېڅ نه کېږي. چې کله ته په زندګۍ کې خپل اهداف او مقاصد ونه لرې او ته په زندګۍ کې د آخرت لپاره یو څه توخه او یو څه زاد او یو څه تحفې ونه لېږې. الله رب العالمین دې ما او تا دواړو ته د عمل کولو توفیق راکړي.